Assalamualaikum dear students, زم تاسو ټیچرز تاسو مرګره سلمان شال سټوډنټس نن چې زمونږه کوم کلاس ته د اټوکیټ حواله سره نن به موږ د اټوکیټ بیسکس ان شاء الله ډیسکس کوو. تاسو په ما ویلو چې زمونږه دا کمپلیټ چې راغلي دی کنده پلس ته موږ کلاس هیر وایو. دا زمونږ سره کلاس هیر دی. تاسو تو ګورئ په پلس کې زمونږ سره ورکوټ باندې باکس راغلی دی. دا سکوير باکس او ښکاری کنه د باکس ته موږ پک باکس وایو. د دې پک باکس کار دی کنه زمونږ سره سلیکشن کوي. سیده لکه څنګه دلته کې علامه کلیک کو ال مې راوغستو لاین دلته کې علامه دا شو ټیک ده کنه. دا ماته مختلف پوینټس رااله پوینټ زما سره لوز ګورئ دلته کې راځم دلته کې دوه درېګه مکنه ما ته راخېټ به په کم پوینټ ولاړې دا پوینټ دا دی ټیک ده چې په کم باندې زمونږ سره دا پک دغه ولاړې پک باکس کنه هغه موږ ته خی وې ته به تو دلته کې پلان کې ځګ باندې ولاړې دا ټول کمال لري پک باکس ته که زمونږ سره پک باکس ورکوټي وي کنه هغه باندې موږ سلیکشن وغیرہ ډېر په مشکل باندې کولی شو ټیک ده. سو زمونږ سره پک باکس غټ وي نه ونه موږ سلیکشن وغیرہ اسانه کولی شو. دا شان کې اوس د دې پک باکس غټول غواړم نو موږ به د پک باکس څنګه غټو هغه په سیمپل طریقه کوم چې موږ پرون استعمال کړی و د کلاس هیر لپاره دلته کې برابر شو موږ به ورکو او پی مطلب دی آپشن ٹھیک شو. آپشن زموږ سره راغی دی خو زموږ سره فایل دی ډسپلی دی اوپن سیو دی مختلف راغلي دي کنه. دې کې زما سره دی سلیکشن دا به کلیک کو سلیکشن دې کې زموږ سره یو گریپ سایز یو زموږ سره دی پک باکس سایز دلته کې دراله مده پک باکس سایز مې ورکوټ کو دا مې ورکوټ کو اپلای مې کو نو دا ورکوټ شوې موږ چې کوم دی آبجیکټ سلیکټ کړو موږ لکه مشکله باندې هغه سلیکټ کیږي کنه ټیک ده. نو اوس ټیم چیرې بھائی دا زو غټول غواړم د پک باکس موږ دا څنګه غټو به برابر شو او پی ته برابر شو دلته کې ما کمانډ اپلای کو کنه دا کمانډ ما واپس اسکیپ کو ختم نکو وستو چې دا کمانډ واپس راوستل غواړي کنه نو ته بیا او پی مو ورکوا یا لاین مو ورکوا تاسو هر یو کمانډ اپلای کړي ک لاین دې ک سرکل دې ک هر څه دې کنه یو پر دې اپلای کو پر اسکیپ کو تو کمانډ بیا واپس راوستل غواړي ډایرکټ سیمپل لګ کلیک کا بیک سپیس ټیک شو بیک سپیس نه سپیس ټیک شو زموږ سره په سپیس باندې باغه واپس اکټیو کیږي بیا وته ګورئ ما اسکیپ پریس کو دا ډیلیټ شولو دا کمانډ ختم شولو کنه دلته لما کلیک کو سپیس دا ما سره واپس اکټیو شي دا اکټیو شو دلته کې برابر شي سلیکشن ته دلته کې برابر شي پک باکس ته پک باکس مې راوغه سره مې غټ کو دلته کې مې اوکے کو دا ګورم پک باکس غټ شو موږ په اسانه باندې کوم دې خپل آبجیکټ وغیرہ سلیکټ کولی شو یا موږ جوائن کولی شو ایکسټند کولی شو موږ سره هر څه کولی شو. دغه شان دی نه بعد زموږ سره بل کوم کمانډ چې دی کنه په دې کې رااله واپس آپشن ته آپشن کې زما سره په دې کې بل کمانډ دی اوپن اینڈ سیو خان دې لپاره استعمالي کنه وس زو اټوکیټ کې کار کوم زما اټوکیټ چې کوم نه 2013 دی وس زو د فایل سیو کول غواړم او زو په 2020 کې یا 2021 کې یا په 22 کې زو کولا وهل غواړم یا په 2007 کې کولا او یا په 25 کې کولا او مکنه نو دا فایل بل کې نه کولاویږي دې لپاره پکار دی چې دا موږ په فارمیټ کې سیو کو صحیح ده. دلته کې براشه کمانډ به کلیک کړئ سره دې اټوکیټ سره سیو ایز دا په کوم فارم کې سیو کول غواړئ په 7 کې په 10 کې په 2000 کې 98 کې په کوم یو کې سیو کول غواړئ دلته کې ولته هغه نیم ورکول شي اوکې. نو خاطر کې ما فارمیټ ورکو دی خو ما سره بل یو کمانډ دی اتوماتیک سیو ما سره چې کوم دی نو دا اتوماتیکلی سیو کیږي صحیح ده. دا زموږ څنګه سیو کیږي اتوماتیکلی ګور دا زموږ پاکستان دی کنه نو بده کو بجلی پته نه لګي وستو لګیا یو تو کار کې کنه اکثر زموږ نه هیر شي په کار خدای شي به موږ 2 منټه بعد 3 منټه بعد کنټرول پرس اس پرس کو چې کار زموږ سره سیو کیږي په اکثر زموږ نه هیر کیږي کنه موږ په خپل کار کې دونه بيزي یو زموږ نه سیو کول هیریږي کنه نو که एकदम بجلی لاړ شي زموږ کار ضایع کیږي. نو زه ما چیرې دا زموږ کار چې کوم نه کنده اتوماتیکلی 15 منټه بعد 10 منټه بعد 2 منټه بعد 3 منټه بعد مطلب وټ ایور ټول سم ټایم ورکول غواړي کنه دریا غو ټایم بعد دا ما سره اتوماتیکلی سیو کیږي. نو څنګه سیو کیږي دا غیره پارچ کوم دلته کې زموږ سره اتوماتیک سیو کمانډ کلیک کا یا ورته منټس بټوین سیوز کنه دلته کې به 5 ورکول شي 10 ورکول شي 2 ورکول شي 3 ورکول شي چې کوم ټایم تو غواړي کنه ولته خپل باندې ورکول شي دلته کې خپل مرزه کلیئر شو دا خبره خجی دغه شاندې کې دا خو زموږ سره وشولو دلته بس رااله ما
زما سره پدې کې کمانډ لاین خو مونږ کړی و کنه لاین لپاره مونږ استعمالو ال ٹھیک تا ال تراله ما دا مې کلیک کو دا زما سره ال لاغې دا دی ال لاغې اوکې اوس پدې کې زما سره دی پی ال مطلب دی پولی لاین کنه دلته کې دراله ما پولی لاین می شروع کړلو تاسو ګورئ زموږ د کم پولی لاین چې ډېر زیات غټ راځي دا غي سایز ډېر زیات غټ دی کنه نو اوس زم چې دوی خپل پولی لاین چې کوم دی سایز د چې کله مونږه الیویشن کو کنه نو باقي مونږه دا غټو بره سیدا تاسو دا غیر پرته یاروما نو دا زما سره غټ راغلی زم دا ما لګ ورکوټ کې کنه مونږ دا څنګه ورکوټ کو مونږ د خپل پی ال چې کوم دی مونږه څنګه ورکوټ کو دا کوم ویټ ته کنه مونږ دا ویټ څنګه کومو دا غیر کومول لپاره چې کوم دی دلته کې راشي کنه دا بدل کې راشي ورکه پی ال دی ورکو چې کله دی موږ ته راغلی دی سپیسیفای سٹارټ پوینټ کله موږ سٹارټ پوینټ کلیک کو کنه د خپل روان شو دلته کې زموږ سره غوړې یو راغلی دی آرک ته یو هالف ویټ ته یو لینث ته یو انډو ډبل سره یو ویټ ته حدود د ویټ سیوا کول غواړم د ویټ سیوا کول لپاره دلته کې موږ یا کومول غواړم موږ بغیر پر استعمالو ویټ ته په ویټ باندې کلیک کا یا پریس کړل دی کې ډبلیو دی پریس کو صحیح را کنه لکه ودل کې ګوره یو ته انډو ته یو راغلی دی لینث ته ال راغلی دی هالف ویټ ته اچ راغلی دی آرک ته ا راغلی دی زمونږ پکار دی سا ویټ دلته کې براشي پرې باندې ویټ بولې کې او انټر وکړي زموږ سره راشي دلته کې ګوره زموږ د کوم ویټ چې راغلی دی 80 دی دلته کې ما ورکو فار ایگزامپل 30 دا زموږ سره 30 شو ویټ دا 30 شو دا راغی سٹارټ پوینټ شو سیدا in point دا وسوي سپیسیفای in point ولم سپیسیفای کې ځای بسونه وي هغه مولب ما ورکو 30 سیدا in point هم دا 30 شو انټر کا انټر د کوو دا ویټ چې کم دی وسو لږ کم شولو ٹھیک دی نو په دې طریقه باندې کوم دی موږ د خپل پولی لاین چې دی ویټ کمولی شو سیوا کولی شو دا زموږ نن کلاس تاسو په کوم ځای کې مسلې کوم ځای کې نه پوهیږئ تاسو کوېشن په کمنټ کې کولای شئ خوشاله اوسئ یا بل سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ